سلامونه یارانو، جوړ په خیر، هیله ده سلامت ښه اوسئ. دا فرانسه او په فرانسه کې بیا د کولماخ په نوم باندې یو کوچنی ښار دی، اما د ښکلاګانو د ښایستونو د سیاحت لپاره یو ډېره جوړه منظره ښکلی ځای. دلته تر باندې یو څه ډېر زیات جالب ګورم چې هغه څه دي، تاسو راځئ. زه دلته یو څه پخوا هم راغلی وم، خو اما دا ځل راتګ چې دی هغه جلا دی. مثلا تاسو دا ویډیو لږ رانږدې کوئ. دا قلفونه چې ګورئ چې دا خالي ځای پکې نشته دی، دا ټول پل د عاشقانو د پل په نوم باندې یادېږي. هغه رښتیني مینان، زموږ سره د وطن غوندې مینان نه که نه چې شپږ میاشتې یو بل سره پر فیسبوک او پر ټیک ټاک چټ وکړي، شپږ میاشتې وروسته بیا سړی ښځینه اکاونټ سړی وخیږي او د سړي اکاونټ ښځه وخیږي. ښه، نو دلته رښتیني عاشقان راځي او د خپلې مینې په نوم باندې دلته دا قلفونه تړي که نه، د قلف تړي چې مثال زما او ستا د ژوند لپاره د یو نوي تړون لپاره قلف تړو. دا یادګار دی، دا نښه ده. وخت نه وخت بیا په دې ځایونو باندې چکر راوئ. تاسو زما خوا شاته وګورئ چې دلته ډېر زیات سیلانیان راځي. دلته دا څومره خلک هم ګرځي، دا زموږ غوندې سیلانیان دي او چکر باندې دغې سیمې ته راځي. صابر ماما تاسو راځئ دا سیمه وښیو. دلته موږ سره یو بل ملګری هم دی او هغه به هم در سره په ویډیو کې به در سره خبرې وکړي. اما تاسو دا وګورئ، ګوره دې کې دا ډېر خلک چې دي دا خپلو د قلفونو لیدلو لپاره راغلي، ځکه یو کال وړاندې، 2 کاله وړاندې، 5 کاله وړاندې دوی دلته د مینې په نوم قلف اچولی دی. اما اوس یې ریزلټ ګوري، اوس یې نتیجه ګوري چې یاره 5-6 کاله موږ مخکې چې کوم قلف تړلی او څه مسله ده. صابر ماما هغې انګل نه یو انځور واخله د دې ښایست د دې سیمې. زه به میاخیل صاحب سره میاخیل صاحب ته راشه، دلته راشه، دلته یو انځور دا لاندې هم ملګرو ته وښایه. دلته راشه لږ، دلته دا د کښتۍ انځور هم ملګرو ته وښایه چې دا ډېر یو ښکلی هنري ځای دی چې کولی شئ وګورئ. دا خلک چکرو باندې راځي، ګوره کښتۍ کې هغه خلک روان دي، یو وړوکی منظر غوندې دی. نو دا هم در سره وګورئ، ډېر زبردست. او شپې کې چې کله دلته یو ځل زه راغلی وم، ډېر ښکلی لایټینګ دی. نو دا ځای بیا د شپې لا ډېر ښه خوند کوي. دلته چې دا څومره خلک راځي، دا ټول سیلانیان دي او له دې ښایسته ښایسته سیمو نه لیدنه کوي. کوشش کوو چې یو څوک راګیر کړو چې د دغې سیمې د تاریخي ارزښت په هکله موږ سره خبرو ته حاضر شي. کوم فرانسوي وي میاخیل صاحب به ترجمان په شکل ونیسو. صحیح ده، ته دا ونیسه، ما دا یو څو خبرې وکړو. میاخیل صاحب ستړي مه شئ، لیدونکي ملګري دې ګوري دا ښار کولماغ دی. ما معلومات ورکړل ملګرو ته او دا د عاشقانو پل دی. څنګه دې نن دې ځای ته راپېښه کړې ده؟ اول خو سلامونه ستاسو طریقه، ستاسو د توبې چینل طریقه، ټولو هیوادوالو ته سلامونه. وعلیکم السلام. واقعا چې ډېر ښایسته ځای دی د فرانسه کې، مولوس ښار نه کولماغ البته. خلک دي سیلانیان دي راغلي چکر ته. نن موږ هم د فرصت نه په استفادې سره راغلو تا سره. کوم قلف خو دې دلته اچولی نه دی؟ ځکه دلته ډېر خلک هغه خلک هم راځي چې خپل پخوانیو قلفونه وګوري چې څنګه دي. فعلا خو اچولی، خو په آینده کې به ګورو د خیر سره. والله داسې وخت نه راپېښوي چې داسې یوه شته موږ ګوره وروستۍ خبره باندې ځان بچ کړو صابر ماما، خو زړه کې شته دی که نه. ښه، وطن کې داسې کوم ځای شته چې عاشقان هلته داسې یو اظهار یې کړی چې یاره دلته یوه نښه پرېږدي؟ داسې هیوادوال هم لیدلي دي چې هغوی راغلي دي، ویلي دي چې موږ غواړو چې لاړ شو. البته نه پوهېږم د ټوکو په هغه کې ویلی ده او چې په رښتیا اچولي دي دلته. دلته په فرانسه دا قلفونه پسې ګورو نه کېدی چې داسې نومونه یې پیدا شي چې زموږ او تاسو ته ورته امکان لري چې پیدا شي. دا د مسلمانانو او د دوی نومونه لږ فرق کوي. نه هغه پښتو کې موږ یو پښتو جمله پیدا کوو چې هلته کېدای شي لیکلي چې مینه در سره لرم که نه، ځکه دلته ډېره آی لو یو لیکلی دی یا مختلفو ژبو باندې. خو په وطن کې داسې کوم ځای دي کتلی؟ نه ما خو نه ده کتلی. که تقدید ده؟ تقدید ده، په دې ځان خو بیخي تقدید. ولې دا کیسه خو ډېره لرې ده. وطن کې څوک یو بل ته ویلی نه شي چې مینه در سره لرم. همداسې ده. سخته ده؟ سخته. یوازې هغه چا سره چې لري هماغه ته به وایي. همداسې نشته، نور یې نه شي ویلی. نه. مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسئ. ښه ملګرو، دلته راشه لږ، دلته راشه صابر ماما، لږ د دغه انګل نه هم دا زاویه هم ورته وښیو چې دلته هم ډېر ښکلی منظر دی.
او ډېر ښکلی ځای دی او دې کې دا کښتۍ ګرځېدل پکې ډېر خوندور دي نو خواوشا واړه واړه غټ غټ رستورانټونه دلته خلک کافه مافس کی نو مختلفې کیسې دي مقصد که نه نو هڅه کوو چې څوک پیدا کړو چې د غزي پاک له تاریخي ارزښت او اهمیت پاک له سره وغږېږي صابر ماما سلامونه صابر ماما څنګه یې شکر الحمدلله خیر خیریت خپل ځان د ملګرو سره معرفي کړه زما نوم صابر کاموال دی زه په خپله په کلماخ کې زندگی کوم څومره وخت کېږي کلماخ کې تقریبا 3 کاله کېږي چې زه دلته ژوند کوم ډېر ښه او د ځینه د مخکې لیدنه کړې ده که اول ځل دی راغلی یم یو د په مخکې هم دلته راغلی یم دا پل د عاشقانو په نوم باندې یادېږي او دلته خلک د سیاحت او تفریح لپاره راځي د عاشقانو پل ته ډېر ځای راځي نه هېڅ نه دي ویلي نه که نه هغوی نه دي خبر چې ته دې ځینه لیدنه کې نو کله کله په پټ چکر راوامه راځم دلته ګرځم راګرځم پوه شوې بس دا جوړې موړې ګورو دلته خو سیلانیان راځي د هرې منطقې نه د هر ځای نه راځي بس موږ هم کله کله زړه تنګ شي را چکر شو د عاشقانو پل ته او دلته بس ساعت هم تیر شي او پنجاب بیا همداسې لاړ شو خو دا ډېره ښکلې منطقه ده ډېر ښایسته ځای دی او دلته ډېر خلک راځي تاسې وینئ چې دلته راغلي دي ولاړ دي او څوک عکاسي کوي څوک عکسونه وباسي خو دا پل چې دی دا او د خوشحالۍ یوه پلمه ده په دا پل چې دی دا د عاشقانو په نوم باندې مشهور دی دا قلفونه تا ته ښکاري چې دلته اچولي دي دا سره قلفونه په دې هر قلف باندې دلته عاشقان خپل نوم لیکي او بیا چې دی دا دلته دی پل کې باندی نو یو یادګار پاتې د همیشه دپاره تا د واده څومره وخت کېږي ما د واده تقریبا 10 کاله کېږي چېرته کوم قلف مل د ځړولي نه هغې وخت کې خو موږ په افغانستان ننګرهار کې وو هلته خو موږ قلف ملف نه دی اچولی او نه د دې شي اجازه وه قلف څه چې واده به دې وکړي کور کې به یې نه پرېښودی وایي لرې لرې ګرځه همداسې ده لکه څنګه چې ته وایې نو اوس دلته راغلي وو بس او دا ښه دود دی که ښه دود نه دی مثلا یو څوک یو چا سره مینه لري که نه او هغه جوړه کېږي بیا راځي او یادګار دلته پرېږدي دا ښه دود دی د دې خلکو دپاره خو زمونږ او ستاسې چې دی بیا داسې حساب نه دی ځکه دا خو سیلانیان خلک دي خارجیان خلک دي او د دې داسې په جرمني کې مې یو پل شته دی او په د فرانسې په دې ښار دی کلما ښار کې هم دا پل داسې شته دی نو دا خلک چې دی اکثره دلته راځي مقصد دا یو ښار کې ته چې پکې اوسېږي دلته عاشقان ډېر دي ځکه که نه زموږ غټ ښار دی هغه پکې نشته عاشقانو پل پکې نشته دا ټول عاشقان دي دلته دا دلته څوک راغلي ټول عاشقان دي دا ټول عاشقان دي دا که ګوري ځوانان دي او که زاړه دي پوه شوې دا ټول عاشقان دي که زاړه دي خو دوی لکه خپل موت تېر کړی او دی هم راځي خپل دغه دلته ګوري دا قلفونه ګوري هغه یاداشت دلته د هغې د موجود دی او ځوانان خو چې دی دلته همیشه راځي او په دغه ځای کې چکر سیل او دغه وګوره دغه کښتۍ روانه ده په دغه کښتیو کې ګرځي چکر یې وایي نو ډېر ښکلی او ښایسته ځای دی ډېره ښه منظره لري دلته اکثره چې دی دا منطقه چې دی د الزاسیانو جوړه کړې ده دا ګوري دا کورونه چې درته ښکاري دا د الزاسیانو کورونه دي صابر بابا ډېره مننه ډېر معلومات یې راکړ کور د ډېر زیات آباد خوشحاله اوسېږي معلوماتو نه دي یوه نړۍ مننه دلته شین سهار دی کوم بل افغان هم نشته چې راګیر وکړو چې څه مسله ده څنګه دې ځای کې تاویږي را تاویږي یو مې اخیر چې موږ سره راغلی و هغه هم داسې ډېر اظهار موږ ته ونه کړ خو په هر حال ملګرو نه ډېره مننه چې زموږ لنډه شارټ مرکه او کلیپ یې وکړه هیله ده چې د کلماخ په هکله باندې په معلوماتو کې یو څه اضافهګري شوي که تاسې د فرانسې په نورو ښارونو کې یاستئ نو کولی شئ چې د ستراسبورګ تر څنګ کلماخ بس سرچ کړئ په ګوګل مپ کې او د سیمې ته راشئ د کلماخ د سنترویل سره په خواوشا کې بس دا ځای موقعیت لري نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ هر چیرې چې یاست ژوند وکئ مینه وکئ او دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه که نه او بل ځای دا که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاړې به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي
نو ګوره پرته له مینې نه بله چاره نشته دی. که مینه وکړو یو بل ته لاس ورکړو کاڼي به ګلونه کړو او زړونه به لالونه کړو دغسې به دا وطن او وطن به هم ګل ګلزار کړو د خلکو ترمنځ به هم یو مینه حاکمه شي او هر څه به جوړ شي. ډېره مننه صابر ماما کو ډېر زیات آباد.